د نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د اروپאי ټولنې د بشري مرستو ادارې لخوا د یونیسف په مرسته پر طبي توکو باري والوتکه کابل ته را رسیدلې ده. په دې 32 ټنه توکو کې اړین درمل، انټي بیوټیک، د جراحۍ او نور د اړتیا وړ طبي وسایل شامل دي چې تر 3 میاشتو پورې د 1 لک ناروغو ښځو او ماشومانو لپاره بسنه کوي. دغه طبي توکو مرسته داسې مال کیږي چې د افغانستان په ګوټ کې کلینیکونه او روغتونونه د درملو له جدي کمښت سره مخ دي. په افغانستان کې د یونیسف استازی وایي دغه طبي توکي به په بهرني حالاتو کې له افغان ماشومانو او ښځو سره مرسته وکړي. د اروپאי ټولنې څخه مننه کړې ده چې په دې سختو شرایطو کې د اړمنو افغانانو لپاره د طبي توکو مرسته وکړه. ټاکل شوې ده چې دې ته ورته یوه بله جوپه طبي توکي به هم د اروپאי ټولنې او یونیسف په مرسته افغانستان ته راورسیږي. بل لور ته د امریکا وروستي خبرداري پاکستاني سیاستوال او چارواکي سخت اندېښمن دي. پاکستان د امریکا له وروستي خبرداري سره سخت اندېښمن دی. امریکایي سناتورانو ویلي چې د پاکستان په تړاو به د بندیزونو پر یوه طرحه کار کوي، ځکه دغه هیواد د افغانستان په تړاو له امریکا سره دوه مخې کړې ده. له پرون رئیس د پاکستان سیاستوال، حکومتي چارواکي او د پارلمان غړي پر دې مسأله اندېښنه ښیي او تمه لري چې امریکا له خپلو دغه ډول اقداماتو په شا شي. دوی وایي امریکا له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړې ده، خپل مستقیم اړیکې لري، نو پر پاکستان د فشارونه نه راولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم وایي هڅه کوي له امریکا سره اړیکې دوامداره وساتي، خبرو ته ادامه ورکړي او شاته ستونزې ختمې کړي. لیدونکو ملته مننه ښې چاره.